بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو سلامونه، وخت مو پخیر. بهرنیو چارو وزارت سویس کې افغان کډوالو ته د کنسولي خدمتونو د وړاندې کولو په موخه یاد هیواد ته یو پلاوی استولی دی. په عمومي کچه د اروپایي هیوادونو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو پیل د څه ښکارندویي کوي؟ نن پر همدې تړاو بحث لرو. د بحث قدرمن میلمانه هم زموږ سره یو ځای سوي دي. په سټوډیو کې راسره د سیاسي چارو پوه ښاغلی محمد یاسین حبیب صاحب، د ټیمز له لارې راسره د نړیوالو چارو پوه ښاغلی عزیز مارج صاحب ملتیا کوي. په سټوډیو کې راسره د سیاسي چارو پوه ښاغلی قاري اسدالله اتل صاحب ملتیا کوي. عزتمندو میلمنو، ستړي مه سئ. مارج صاحب، تاسو هم ستړي مه سئ. مننه چې زموږ لپاره فرصت ځانګړی کړلو. تازه په بهرنیو چارو وزارت کې شمېر منابعو رسنیو ته تایید کړی ده چې د اسلامي امارات یو پلاوی سویس هیواد ته د قنسلي خدمتونو د وړاندې کولو په پار باندې تللی ده او د سویسي چارواکو سره یې هغلته د قنسلي خدمتونو د وړاندې کولو په اړه باندې بحث او خبرې اترې کړي دي. بحث کې هم ځینې اشارې وسولې، ولې خاص پوښتنه ستاسو څخه مارج صاحب دا ده چې فکر کوئ څه د دې باعث شول چې سویس افغانستان ته مخه کړه؟ مننه. زه لومړی تاسو ته ګران مېلمه ته، تاسو ته همکارانو ته، لیدونکو او اورېدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. سربیره پر دې چې په فعلي حالت کې نړیوال په استثنا د روسیې افغانستان په رسمیت نه پېژني یا امارت اسلامي په رسمیت نه پېژني او ډیپلوماتیک اړیکې رسمي توګه دوی سره نه لري، بیا هم په 40 هېوادو کې د افغانستان استازولي د امارات فعلا موجود دي، یعنې شتون لري. نړیوال هم بنا پر دوی د ګټو د ضرورت په یو ډول نه یا سلیقه‌ایي ډیپلوماتیک اړیکې جوړې کړي دي حتی د سفارتونو تر کچې پورې. خو په دغه حالاتو، په دغه شرایطو کې په دې اوضاع کې چې 10 میلیونه افغانان په نړۍ کې خواره دي او کډوال دي، نو دلته ضرورت اړتیا پیښیږي چې استازولیان د افغانستان که د سفارت په کچه نه وي، که مثلا د جنرال کنسولي په کچه نه وي، د مستشارت په کچه نه وي، د وزارت مختار په کچه نه وي، خو دلته باید یو څانګه د دفتر ناظر یا د کنسولي مطابق د پروتوکول ډیپلوماتیک یو بحث او څانګه باید پرانیستل سي چې حداقل دغه ستونزې د افغانانو چې په بهر کې وي دا هم حل سي او دوی وکړی سي اړیکې نور هم پراخ کړي، مقابل لوري ته قناعت ورکړي. او مارج صاحب، دا تر دې عنوان لاندې چې د سیاسي برخې نه لري بلکې بشري خدمات یې بالکل دغه دوی شتون یو کس هلته سفارت پرانیستی، دغه صکوک و کنسولي و پاسپورت و تصادیق و دغه څانګې هم چې د مشکل د افغانان حل سي دا هم که ده بریالی نه ده، هلې ځلې کوي. که بریالی وای نړیوالو سره ټولو سره اړیکې موجودې وې یا به دغه اړیکې د سفارت په کچه وې، یو حالت به وه. اما بیا هم بتي روان ده. موږ دې ته خوشحاله یو چې مثلا یو دفتر پرانیستل سي د حقیقت د کنسولي چارو کې. حال دا چې باید افغانستان د یو خپلواک هېواد په توګه په نړۍ کې یا یو ښه زورور هېواد چې په اغېزې اثرات هر ډول تغییر او تحول چې راځي د نړیوالو باندې اثر کوي، په سیمه باندې، په جغرافیایي لحاظ باندې، په سیاسي جوړښت باندې. نو افغانستان یو مطرح هېواد هم ده، د ده اړیکې باید له ټول نړۍ سره جوړه سوې وای. هغه مشکل، هغه ستونزه چې موجوده وای، خپل افغانستان چارواکو د خپل ګټې پر بنیاد باید حل کړی وای. بنان باید دغه شرایط نړۍ سره د افغانستان د ګټو پر بنیاد، د افغانستان د ارزښتونو، افتخاراتو او دود و دستور عنعناتو پام کې نیولو سره او د مقابل لوري ګټې او خپلې ګټې په ارزیابي کې باید دا اړیکې جوړې سوې وای، شرایط منع سوي وای. اصلاحات دنه په افغانستان کې په اداره کې، سیاسي نظام کې، نورو څانګو خو الحمدلله هر څه سم دي. امنیت ګورو، ثبات ګورو، پرمختګ ګورو، کار ګورو، خلک ورځ په ورځ اقتصادي کېږي، امارت چارواکي ورځ په ورځ خلکو ته خدمات ورکوي، خلکو جذبېږي، کډوال چې راځي و ټول خوشحاله دي ځکه دوی ته خدمات کېږي. بهرانیان چې ځي بېرته راځي دوی هم خوشحاله، قدر یې هم کېږي، عزت یې هم کېږي، امنیت هم ده، تګ و راتګ هم کولی سي، هر څه په ښه روان دي.
زیربنات هم کراکرات توجه کیږي. زه فکر کوم چې علاوه له معدنونه شاید زراعت اوبه مثلا بره د پنجشیر اوبه راتګ کابل ته دا په خپله یو لوی غټ یو تحول ده. همداسې مثلا پانګوال تشویق کیږي. په دې وخت خوشحال نه ځو چې مثلا سویس او ټول ډیپلوماتان لاړل. دا ښه اقدام ده. سویس ته لاړل. سویس کې مثلا د افغانانو مشکل کیږي. چار اطراف هېوادو کې چې کډوال د دوی ستونزه حل کیږي، که دوی وکړی چې وړتیا ولري له نورو هېوادو سره یا له خپله سویس هېواد سره تر ډیپلوماتیک کچه تر سفارته پورې هم لوړولی شي او د هغوی دا جذبولی شي چې افغانستان په رسمیت وپېژني. دا د دوی په وړتیا او د دوی په تدبیر، د دوی په فهم، د دوی په اخذ موقع او د دوی په ډیالوګ باندې تاثیرات لري. بنام په ټوله کې به د افغانستان دغسې چې کورنی سیاست یې پام کړی، بهرني سیاست هم پام وکړي، ځکه دا څومره چې انزوا زیاتېږي موږ وروسته پاتې کېږو، د نړۍ له ټولنې نه شاته ولیږو. نړۍ ډېره په سرعت پرمختګ کې روانه ده، قوي ټکنالوژي ده. موږ به نړۍ نه به ډېر یو څه چې موږ ورکوو یو څه ترې اخیستو، مثلا دافع عوام به ترې اخیستی وای، مدرن سلام ترې اخیستی وای. همدغسې ټکنالوژي کې، تخنیک کې، زراعت کې، ماشینیزم کې باید کار سوی وای چې افغانستان هم آباد شي، نور له احتیاجګي او محتاجګي او فقر نه نور ووځي او نور څوک احتیاج دې ته نه شي بهر لاړ شي یا کومه ستونزه څوک احساس کړي. ډیره زیاته مننه کوم ماریچ صاحب. زه د بحث په اوږدو کې بیا تاسو ته راګرځېږم. ماریچ صاحب، یو موضوع چې وخت نه وخت هغه مطرح کیږي د حکومتي موډلونو شتون ده، چې څه ډول یو موډل باید د یو ټولنې لپاره اوسیږي او په اوسنۍ نړۍ کې تر ډیره باورونه او پوهان پر دې باور دي چې د هرې ټولنې لپاره هغه مطابق د ټولنې موډل د حکومت رامنځته کیږي او هغې ته پرمختګ ورکوي. فکر نه کوئ چې ځینې وختونه یا ځینې همیشه وخت اوسنۍ نړۍ کې چې د جبر او ظلم نړۍ هم ورته ویل کیږي په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي؟ ګوره، په نړۍ کې اوس موازین اصول ستاندرد شوي دي، مورد اجرا شوي دي په ټوله دنیا کې. مثلا اعلامیه د حقوق بشر 1940 کال ده، هېوادونه ټول امضا کړې ده، افغانستان هم امضا کړې ده. افغانستان استازی و ظاهرشاه ته کبیر لودین نومېده، ټول امضا یې کړه. ملګرو ملتونو سازمان ده، صحیح ده، دا سازمانونه دا موازین دا د زبرځواکو هېوادو خصوصا د غرب هېوادو د اثر لاندې دي، ځکه بودیجه ورکوي دوی جوړ کړي ځان دپاره. خو هوښیار ملتونه، هوښیار دولتونه هم یو ډول نه یو ډول استفاده کوي، ځکه چې کله څوک پوه شي دغه شی د استفادې دپاره ده، د ګټو دپاره ده، بیا هر څوک ځان تیاروي. هغه چې بیا نه شي کولی هغه بیا پکې قرباني ورکوي. نو بنان دا موازین یعنې ملګرو ملتونو سازمان غړیتوب افغانستان په 1940 کال کې ترلاسه کړ. مارم کله چې بیا اصول ډیپلوماتیک جوړېدل په کنوانسیون د ویانا او کنوانسیون د شیکاګو کې په 1960 کال کې دلته وویل شول څوک چې د ملګرو ملتونو سازمان غړیتوب لري دا پرې مورد الاجرا دي. نو افغانستان هم د دې استثنا نه راځي. پخواني دولتونه چې لاسلیک کړي هغه یو تقنیني یا قانوني سند کېدلی شي. نوی رژیم چې راسي هغه بدون دلیل نه شي لغوه کړی. که لغوه کړي ټوله ووایي چې ما نوی جوړ کړی، ما نه داسې تا نو اوس نه تاریخ شروع کړ، یعنې ته اوس حکومت شولې، ته اوس دولت شولې، دا خو بیا امکان نه لري. پخواني اسناد ټول په ارشیف کې وي، هغه ته که چیرې د ده دولت طبیعت نه وي بیا په منطقي او قانوني لارو نه هغه لغوه کوي. دا یو اصول دنیا دی. رابسې دولتو ته شکل د اداره، ساختار دولتي، رژیم سیاسي، دا د هر مملکت معلوم مشخص دی. نن سبا دا هم ستندرد شوي دي. څه ډول اداره، په کوم ډول اداره کې؟ پاچاهي مشروطه، پاچاهي مطلق العنان، دا یو تعریف نظام ده. امیری یا مثلا ریاست جمهوری، امپراتوري، دیکتاتوري، شکل د اداره ده چې په شکل کوم ډول اداره کوي. دا ستندرد معلوم دی. ځینې اوس او ټول څه په دنیا کې اوس موجود، خو ځینې اوس شاته شوي دي. یو ساختار دولتي ده. دولت څنګه جوړی؟ فدرالي جوړی، فدراتیف جوړی، واحد جوړی، فدریشن جوړی، کنفدریشن جوړی. دا تاسو خپل کار دا دولت او د نړۍ لپاره ارزښت نه لري.
او د نړۍ لپاره هم په اوسمهال کې ارزښت نه لري چې په کومو هیوادونو باندې یعنی هغه پټ استخباراتي موخې چې په کومو نظامونو باندې خلک راټولیږي. نه دا خو بیا جدا بحث ده. ما معمولا دغه ستاندرد یو د ګورې ستاندرد عمومي شی په دنیا کې، بلکې بیا راسو دنیایي لیول ته مثلا دغه موازین خصوصا ما تشریح ما وویل چې دا ټول استخباراتي لوبې دي. بله په افغانستان کې چې ملګرو ملتونو سازمان هر دفتر واضح کې دا استخباراتي لوبه بله جمهوریت ټول چې ټول راکین او نیمات ټاکل موسسات بهرني راځي هیڅ امکان نه لري چې دغه استخباراتي لوبې دی. بله مارید صاحب وړه مې ورکړه صاحب کومه کې سیاست کامیت دیتا دا غوسته په دنیا کې استقلالیت د حکومتونو نشته. بله مارید صاحب یا جغرافیوي بله مارید صاحب بخښنه غواړم په اوس مهال کې نړۍ د افغانستان سره په کومه لیکه روانه ده د سیاست؟ آیا په صداقت، آیا په هغه څه چې متقابلې ګټې خوندي کوي، آیا هغه څه چې دوی افغانستان کې ناامني غواړي یا بېثباتي غواړي؟ ګوره د افغانستان کراکره ولې زما وخت ارزو د ثبات روان ده، ولې امنیت ته روان ده؟ دا تنها نه ده چې طالبانو دا کار کړی ده، ملت او خلک نن سبا هوښیار شول، ټول پوه شول. په دا اول کې سنګیر نه وه چې چارواکي په سیاست نه پوهېږي ملایان دي. بارود مې لیده چې ډېر ښه سیاست کوي او ډېر ښه تجربه یې 20 کالو 19 کالو ترلاسه کړې ده. علت یې څه ده؟ علت دا ده چې دنیا باندې اوس پوه دي څنګه چې تاسو ویلې هغه دي مثلا صداقت، قطعا صداقت نشته، قطعا په دغه اسلامي ملکو کې نشته. په دغه کوي غزه کې به دا حال نه و، سعودي او دوی به حمله کړې وه، مداخله به کړه، دا ټول عربي هېوادونه، اته 50 اسلامي هېوادونه برعکس کوپر سره حکومت خبره دی که ده چې ټوله ګټه ډېر لنډ راټول کې زه بیا راګرځم. بخښنه غواړم شکر په دې چې افغانانو اماراتو دا خلک اوس په دې پوه سوي دي چې هر مسله د ګټو مسله ده، نو هغه سیاستونه مخې ته وړل شي دا د افغانستان په ګټه. مننه، سلامت اوسئ. زه بیا راګرځم په بحث کې تاسو ته. مارید صاحب په داسې حال کې چې اسلامي امارات چارواکي ټینګار کوي چې موږ د هغه چا په شمول باندې چې موږ یې نه پرېښودلو، نه یې خوب ته پرېښودلو او نه یې د ورځني ژوند ته پرېښودلو او درنې چاپې او بمبارۍ به یې کولې، د هغوی سره هم اوس مهال موږ مثبت اړیکې غواړو، د متقابل احترام په فضا کې هر څه ورسره غواړو، د ټولې نړۍ سره ګاونډیو هېوادونو سره که چا ښه کړي که بد کړي دي موږ شاته نه ګورو ولې مخې ته ګورو. نور فکر کوئ ګډ مسؤلیتونه څه دي؟ څنګه باید دغه قناعت یا دغه ځینې روایتونه چې په افغانستان باندې تپل کېږي له افغانستان نه لرې کړو وکولو چې له ټولو هېوادونو سره مثبت اړیکې جوړې کړو؟ ګوره دلته دوه ستونزې دي، دې نه موږ انکار نشو کولی. صحیح ده چې ما وخت ارزو که په دې نه په کور کې ډېر مشکلات راسوي دي، عزت د افغانستان خوندي شوی ده، مثلا د خلکو باندې ظلم او زیاتی د بهرنیو دا چاپې دا ټول رښتیا وو. تقریبا دا 20 کاله په جنوب شرق جنوب غرب کې شدیدا د افغانستان کې هېڅ شی نه و، هلته مکتب هم نه و. دا اوس خلک وایي مکتبونه هغلته قطعا نه و، مارم چا غږ نه کوه، غلا و ظلم و فساد و دا شیان وو، هم د بهرنیانو هم د دوی لاسپوڅو لخوا. یعنې واقع دا مسایل حل سوي دي. خو دلته دوه ستونزې دي، دې نه موږ انکار نشو. ځینو افغانانو چې وکړی دا باید رښتیا ووایي. بهر کې د بهرنیانو لاسپوڅي، د بهرنیانو جاسوسان د بهرنیانو په اشاره باندې تخریبات هم ډېر کوي. هغه څه چې حقیقت نه ده هغه هم وایي. ځي مثلا هغه ته هېواد ته چې دښمن وایي لکه پاکستان واضح وایي 20 کاله جمهوریت کې چې پاکستان د موږ دښمن ده، نن بیا هماغه روان دي هلته جلسې کې پرون د مخالفت. نو ته چې بل ملامتې او پاکستان پېژنې چې مداخله کې دا کې بیا هغه چې واضح خو معنی داسې چې ایسای دعوت کړی تاسې هغه سي جاسوسانې هغه نالت شوي دښمنان د افغانستان تاسې، نو بیا ولې هلته په افتخار باندې واضح چې موږ ځو. که تاسې رښتیا افغانستان ته کار کوئ، دننه افغانستان ته، که دننه افغانستان کې طالب سره مشکل لرئ، په بل ملک کې کښېنه، په بل ملک کې کښېنه یا په خپل کور کې کښېنه. اوس خو ټکنالوژي ده، د زوم له لارې نه میټینګ او مجلس کې وکړه. مامته چې واضح دا ښکاره ثبوت هغه زلمی خلیزاد رښتیا وایي، دا ثبوتوي چې دوی د ایسای غړي دي. اول کې موږ ولیدل چې دا کله
یا امارت اسلامي افغانستان ته راغی دغه ټولو منډه کړه ماته قریشي سره او پاکستان سره ناست بل بیا نو ډله نور چې کیڼ له ایران سره لاس یو کړی بل له امریکا او تاجکستان او د روسیې سره لاس یو کړی نو د هغوی په اشارو باندې نور هم افغانستان تخریبوي په جای د دې چې راس یې ووایي چې ته وروره دغه کار د ناسم دغه د سم افغانه دا کار داسې وکړه او فلانه داسې وکړه یو اتحاد یو اتفاق سره ولرو ملي ګټې په پام کې ونیسو ملي معیارونه په پام کې ونیسو هغه خلک چې تفرقو ته لاس اچوي هغه خلک چې نور کې د هغوی مخه ونیسو په یوه اسمان هم برعکس روان یو مثلا داسې تصویر دنیا ته ښیو چې خپله په خپل لاس باندې ځان ته ورسو په خپله بانې پاکستان ته او ایران ته ورکوو مثلا نور هیوادو ته امریکا ته غرب ته نور ته بانې په لاس کې ورکوو دغه مسله ده چې فاصله بل خپله دولتونه هم باید دې ته سیستم جوړ کړي چې فاصله ایجاد نه شي د ملت او دولت منځ کې د دولت او د ملت فرق باید نه وي ولې وایي افغان چارواکی بله مسله به دې کې باید یاد نه شي چې فلانی نومونه او ټاپې به لرې کړو نور هله فلانی کمونیست هله فلانی اشرار هله فلانی سیکولر هله فلانی دغه شیان په دنیا کې نور رافته شوي پاتې وو هغه کسانو چې غلا کړی غصب یې کړی ده مثلا چور چپاوله کړی خیانت یې کړی د هغوی لپاره محکمې به جوړې شي محکمه جوړه شي معلوم دی هر څه معلوم دی مثلا شیرپور ده چور شوی بادامباغ ده چور شوی 315 چور شوی همدغسې نور ځایونه مثلا چور شوي دي غلا شوي دي دا باید معلوم دی ولاسې حساب کتاب سره دغه مسایل یعنې دغه دوه مشکله که موږ ګال کړو یو دننه اصلاحات راولو په واقعي ډول نه داسې ځان دې تېر کړو دنیا ته بل افغانان به ټول اتفاق کوو چې یوه مسلې ته به دغه وکړي د افغانستان ملي ارزښتونو ته ملي ګټو ته ملي افتخارو ته ملي مسایلو ته باید متوجه شي نه داسې بهرنیانو جاسوسي وکړي کور آباد سلامت اوسیږي